حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاہ تیر شوه گورنر پا عراق بانے یو رس حرم شریف تراغے یو سڑے پستر گڑن دے او جاڑی دا کعبے مبارک غلافی نیولے دعا کئی یزما ربا سمر خیستہ دنیا دے دا سمر خیستہ نظاری پکی دی افسوس دا پستر گڑن دے ماں خدایا مال استر گراکا یا اللہ مال استر گراکا حجاج ابن یوسف ورطوی وی سمر وقت کی گیا پیجی سے دا سوال کے اگا ورطوی 50 کال اوشو وی 50 کال اوشو تا دے کعبے مبارک کے خلاف نیولے او اللہ نستر کی غواری نی در کئی ویاو نی را کئی وی رازا بویتلو کوٹا کے بن کو ورطوی وی کسبا پوری اللہ استر کی در کڑی نو بچ بے کسحر زرالم ورمی کلو کا او اللہ استر کی نوی در کڑی نو اعلان یو کا چفلانی سڑی نا بسر قلمو او ظالم سڑو یو لاک او شل زر کسانے پخپل لاس و جلیو دا ہر بادشاہ یو تمناوی یو ورزوی دبوی مال داڑی رمضا را کئی چیز سڑی نا سر کٹ کم او آغا ٹوکونا ہوئی دے چی دا مور نا پیدا شو نا دا مور خواہ نا خوڑا نا اغا زمانہ کی او حکیم و اغا تورلا چی دا معشوم پیدا دے دا مور خواہ نا خوری اغا ورطوی چیلے ورطا حلال کئی سوینا پی اس کا یو سبانے علم باوئی سی پی اس کا لو سی سبانے علم باو نو دا مور خواہ واغستا نو معشوم توب کی وینس کلیوا نو دتا پا تمامو سیزونو کی محبوب سیز اغا وینت ہویولو اعلان یو کو چفلانی سڑی تبا کسارا پوری اللہ استر کے ور کڑے دیر خدا بچ بائی کسارا پوری ور نکڑے سر بقلمی گی فلانی میدان تراغون شای وری ور پسی بن کر آدھا چانچ استر کے نمی اغوی دا سا پا مصیبت ووڑے دیکھو میں وجنی را پاسی دو دعا کہ یزما ربا اس پوری ہما گپ لگاؤ ما بوی یا اللہ سترگی راکا نو سترگی میں نو اختے خلق برال جیب کے پیسی اچولے فریاد میں دید پارا نکو چمال سترگی راکی تا تا خوپتا دا زما ربا ما پیسو تا چل جوڑ کرم اس خود دا سی بندسر مخامخ کم چه دا خو گوری ما وجنی زما ربا اس در ترشتیاویم سترگی راک بغیر ستانا زما بل وسیلہ نشتا بغیر ستانا زما بل ربط نشتا بغیر ستانا زما بل سبب نشتا رب سترگی راکا بس او پا جڑا شورتا چه پا مخلاص راک کا اللہ سترگی ورکنے سار چه حجاج ابن یوسف ورکولاؤں کا دور ترامنڈا کوئی در اکڑی و یاو جی و دی غختی اس مخی دی چل کاؤں منگو تاسو سوارونا کاؤ قبلی کی نغوارو ناسل کی حنا رضی اللہ تعالی عنہ درب کائنات دربارتا خپل نظر اچت کا زما ربا تا دی مارغتا بچی ورکڑی دی سمر مینا و سرکائی زما ربا مالم بچے راک خبر دا زڑنوا اللہ پاک قبول اکڑا غیرتی سڑی نہ بقربانے کی غیرتی بی بیوا پاک بی بیوا چکلا اور تا پتہ ہو لگے دل چیز ما پا خیٹا کی معشوم دے بیلا سنونی ول زما ربا ما تا نہ بچے غختا تا بچے قبول کا بچے درال راک زما دا غیرت تقاضا دادا زما تا سرا کلک وعدہ دا چس دی مال پا دے خیٹا کرا کردی دی زب استاد دین دا پارا ازادو ما او پریدم دے زما تا سرا کلک وعدہ دا
रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन, आजाद बई स्तादा کور د خدمت ته پاره، ستا د دین د زده کړې د پاره، ستا د دین د خدمت ته پاره، زه به پې خپل هېڅ کار نه کوم. علما وایي چې ازادېدل خو په غلام کې راځي. دا خو اصیله ښځه وه او بچې اصیلو، نو دې کې ازادېدل څه وایي؟ نو جواب رونو چې څوک بچی غواړي که نه، نو بچی کې درې فایدې دي. یوه فایده پکې دا ده چې زما به د ژوند ملګری پیدا شي. زنانه چې کور کې یوازې ناستی، ماشوم ورسره نه وي، زړه یې تنګېږي او خفه کېږي. ښځه او خاوند چې کور کې یوازې ناستي، وړوکی ماشوم ورسره نه وي، خفه کېږي او زړه یې تنګېږي. وړوکی ماشوم چې ورسره وي، داسې وکړه داسې مه کوه، دې خوا راشه، کله یې ووهي، کله ورته خبرې کوي، دې سره دا مور دې ماشوم سره د لاساوي او لګیاوي مصروفوي. نو یو د ماشوم مقصد دا دی چې انس ورسره پیدا شي، ملګری پیدا کوي. یو مقصد پکې دا. دویم مقصد استنصار دی. کله کله ستا ګاونډي پتا حمله کوي، تربور دی وهي، بل سړی دی وهي، چې بچی دی نه وي نو وال به ډېر خورې. چې بچی دی وي، پنځه شپږ لس بچي دي، څوک به ورته څه نه وایي، وایي مټې ډېرې دي. نو دا دویمه فایده ده بچي کې. دریم نمبر فایده په بچي کې هغه دا د انسان غمجن شي، کله کله فقیر شي، بیمار شي. چې بچی نه ډاکټر ته به څوک بوزي، چې بچی نه خپې به ورته څوک چاپی کوي، چې بچی نه سر به وله څوک زور کوي. نو درېیمه فایده په بچي کې هغه د مور او پلار تسلی ده. مور او پلار کمزوري شي، فقیران شي، بچی ورته وایي داجي غم مه کوه، کمزورې شوې، اوس به کار نه کې، تا ته به تیاره ملاویږي، جامې به درته استری کړې ملاویږي، روټۍ به درته پخه او ګرمه ملاویږي، اوبه به درته یخې ملاویږي، پیزار به دې قیمتي وي، جامې به دې قیمتي وي، صادر به دې قیمتي وي، مجلس کې چې ناستې خلکو ته به قیمتي ښکاري، ولې زما غوندې بچی لري. دې زمانه کې خدا سي بچي مشکله ده. خدا درې فایدې دا ګورې په بچي کې. حنه رضی الله تعالی عنها دا خپل حق دا رب کائنات تسپاری. زما ربا تا سره زما کلک وعده ده. بچی کې درې فایدې وي. دا چې کومه زما ذاتی فایده ده چې زه به ځان سره کور کې کینوم، زه به خپل بچی سره لوبې کوم، د خپل بچی مخ ته به ګورم، بچی به زما خدمت کوي، دا زما خپل حق ربا دا ورته ما بخلی دی، دې کې آزاد دی. دې معنا ده وایي. د دې وجه نه یو عالم دی بزرگ، هغه مور ته وایي مورې ما آزاد کا، ما آزاد کا د الله د رضا دپاره چې الله راضي کم او دین زده کم. مور ورته بچیا ما د خپل رب د رضا دپاره آزاد کړي، دین زده که سبق ووایه ځه. هغه لاړ سبق یې وی، لس کاله شل کاله تیر کړه، زبردست عالم ته جوړ شه. واپس کور ته راغی، دروازه وټکوله، مور ورته وایي څوک یې؟ وی ستا هغه بچی ومه چې لس شل کاله پهله تازه دین ته لیږلی ومه، اوس رالم سبق مې وی. مور ورته وایي بچیا ما د رب د رضا دپاره آزاد کړی، واپس مه راځه،
بس آزادی واپس با کورتا نہ راضی دا قیامت پر عورت با ملاقات کر. ولی دا دنیا کار کور کے ناستا دا دا دین سر ٹکراو لری، دین تا نقصان رسائی، تو بچی بانے سبقم وے او شوتلم پہ روڑے، سبقم پہ وے گیام پہ کے تعلیم کی ذکر کے خلل واقع کی. نو حنہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کئی زما ربا زما دعا دی قبول کڑا، اس زما واورا زما تاثر کلک وعدہ دا زما پا دے خیٹا کی چکم سیزم دے دمرو خیار آوا دا سنوی چی زما نر بچے ما فی بطنی وی دلوی خلق خبری الوی وینو دا با ستا دا کور دا خدمت تا پارا ما آزاد کرے دے. خاوند ورطوی دا دے سوکڑا کار دے خراب کا وی ولی وی دا ٹکے بدے نوی دا چی دے معشوم پیدا شے بیا بدے ویلے ولی وی کی دیش استالوروشی. نو زنانا دا جماعت خدمت چرتا کولیش، زنانا دا جماعت خدمت نشی کولے دا دریو وجونا. یو وجہ دادا چی جماعت کی بسڑی او دا زنانا و خلق دا سڑو دا سرا ناروا دے. دویم نمبر زنانا بدنن کمزوری وی، جماعت کی خو ار قسم خدمات جوڑی گی، بعض خدمت دا سی چی دا اغا دا زور سرا دا طاقت سرا تعلق لری، زنانا کی اغا طاقت نہیں. درم نمبر زنانو بانے پمیاش کے دا سیو بیماری رازی چی اغا بیا جماعت نوزی جماعت کے بوقت نہ تیرائی او خادم خوب جماعت کی. نو خاوند ورطوی بی بی دا سوال بدے نکاو ورطوی خاوند دا بس اس میں کڑے دے. خاوندی دا بچی دا پیدا کے دلونا پہلا وفات شلار دا بی بی پاتشوا شپگ میاشتے پس اللہ پاک ورطا بچے ورک خو اغلوروا اس کمال کئی وَإِذَا مَا رَبَا رَبِّ إِنِّي وَضُعْتُهَا أُنْسَا زما ربا نقصان ما کیو ستا پا خدای کی نقصان نشتے تا نا خفن نئے ما کبل کسوے وی بچی ما دمر اخلاصو کو ما ویزا با جماعت تا خادم ورکوم نو خدای زماغ اخلاص تے قبول نکو نو لور دیر آکڑا پختانم پا لور دیر خپکی. لیکن دا دمر خیار دا دا اللہ پاک سرے چکم ربط تے اگر ربط کٹکئی نا. وَإِذَا مَا رَبَا ما لور اسے گولا نقصان زما دے غلطی زما دا ستا خدای دا تمام نقصاناتنا پاک دا خدای ز عاجز ایما ز کمزور ایما زما تاثرہ تعلق امغ دے چکم پہلا تعلقو زبا دے تعلق کی چرتا فرق پیدا نکم خو زما ربا زوادہ نپریدم زدی خپلی لورتا دا نظر موافق نمدم زما دا دی لور نم دے مریم. مریم مانا خادم دا جماعت. ما پہلا دا سر وعدہ کرے وا اس میں وعدہ برقرار دا. اللہ پاک ورطاو فرمائل وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ دلیو خلق خبروں کے دا دریاب غندی نکتی پر تھیں. اللہ والا لور ورکڑا دید اللہ دربار پر نخو وَإِذَا مَا رَبَا نقصان زما دے انی وَدُعَتُهَا أُنْسَىٰ ما لورو زی گولا ستا دربار دا تمام نقصاناتنا پاک دے ستا پا دربار کے نقصان نشتے خدای زما وعدہ و مغدا
زورتنم خادم اقدم او جماعت تلیگم. اللہ ورتوی ولیس الذکر کالانثی، تد خپل اخلاص اظہار کے تزما محبت گورا. ولیس الذکر کالانثی، د کم نر مطالبه چې تا کړې وا هغه دومره عظمت والا نو، هغه دومره شان والا نو کومه لور چې ما دله درکړه. تا زوی غوښته ما دله لور درکړه، خو تا چې کوم زوی غوښته د هغې دومره شان نو، د هغې دومره کمال نو، دومره اوچتې مرتبې والا نو. ما چې کومه لور درکړه د دې لور عظمت وګوره، د دې لور کمال وګوره. چرته ستاغه نارینه چې تا مطالبه کړې وه د دې زنانه د خپو ګرد ته نشي رسېدی. داسې لور یې وله ورکړه چې د مریم علیه السلام ته الله پاک یو زوی ورکړي، عیسی علیه السلام. د عیسی علیه السلام مور مبارکه ده. نو اوایا چې داسې لور چرته چاته ملاویږي. عیسی علیہ السلام یو ورځ تقریر کو، داسې تقریر وکړه چې په خلکو یې ډېر اثر وکړه. یو سړی پکې پاڅېده، وی څومره د مبارکې بیبي بچې الله دې ستا د مور د دنیا او د آخرت کمالات نصیب کی. څومره بابرکته مور دی وا چې ستا غوندې بچې لري. عیسی علیہ السلام ډېر هوښیار و، ورته وی زما مور دومره مبارکه نه ده، مبارکه هغه مور ده چې د هغې بچی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما مور مبارکه ده، خو دومره مبارکه نه ده چې څومره اخري پیغمبر به راځي او د هغې مور به د هغې مور د ټولو مورګانو نه مبارکه ده. الله ورته فرمایي ولیس الذکر کالانثی، د کم نر مطالبه چې تا کولا ادومره عظمت والا نو، ادومره شان والا نو. ما چې کومه لور درکړه دا د عظمت والا ده، دا د شان والا ده. دی خپل اخلاص وکړه، هغه لور مبارکه په یو کپړه کې تاو کړه، بیت المقدس ته ولېږله. عمران خو یو لوی عالم او بزرګو، هر چا ورته د قدر او د احترام په نظر کته. بیت المقدس کې څومره بزرگان علما چې یو وی زی خدمت کوم، بل وی زی خدمت کوم، بل وی زی خدمت کوم. جګړه رااله، فیصله په دې رااله چې غشي به وغورځو دریاب کې، چې د چا غشی پیله روخته، د چا خسنه پیله روخته، د دې خدمت به هغه ته حواله کېږي. دوی قلمونه اوبو کې وغورځول، د حضرت زکریا علیه السلام قلم را بهر شو، مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام ته ملاو شو. زکریا علیہ السلام دا چې و دا د مریم علیہ السلام ترور په واده وا. د مریم علیہ السلام د مور خور په زکریا علیہ السلام واده وا. نو مسله دا ده چې د مور خور دا نیمه موري ګورې. ترورګانې دوه قسمه دي، یو د پلار مور، یو د مور مور. د مور مور چې دا نیمه موري، خدای پاک څومره زبردست انتظام ولا برابر کړ. هغې ته وسپارله، بیا دوی له یو کمره جوړه کړه اوچته، په پوړۍ به خلک ورخته، هېڅوک ورتلی نه شو. خوراک او د څښاک ټیم به را چې راغی، صرف زکریا علیه السلام به ورته. الله پاک داسې لویه کړه لکه چې عام ماشوم په یو کال کې لویږي، نو مریم علیه السلام به په یو ورځ کې لویده. چې کله به داسې بیماري ورته پیښه شوه چې د جومات نه بهر ته وتلو ته ضرورت و، مریم علیه السلام به یې راواغسته،
کور ته به بوتله لکه کور کې ترور وه، کور کې ترور وه. داسې انتظام برابر شو. مریم علیہ السلام ته به چې زکریا علیہ السلام راغی، په ژمي کې میوې د اوړي به ورسره وي، او چې اوړي کې به راغی میوې د ژمي به ورسره وي. ورته وی دا کم ځای نه دي؟ مریم علیہ السلام ورته فرمایي دا د الله پاک د طرف نه دي.